څه دې پریښي دي او څه دې راوړل څه به وی جواب به الله له څه ورکوو یو افسر له خو جي نو ځان تیاری یو انټرویو وي هغې له ځې نو څونه کتابونه ګورې یو میډیکل ټیسټ دی هغې دپاره څونه تیاری کوې مونږ آخرت له ځو څونه تیاری مونږ کړې دی مونږ قبر له ځو مونږ څونه تیاری کړې دی زبیدې ته وایي څه دې راوړي دي وی غلی شم وی راته الله وفرمایل چې زبیدې په ډېرو خلکو د حجونه عمرې کړي دي ډېرو غریبانانو لرې پیسې ورکړي دي نهر دې راوستې د مکې مکرمې ته او په ډېرو خلکو د قرآن یاد کړی دی او په ډېرو خلکو د قرآن شریف تلاوت کړی دی او ډېرو مدرسو عالمانو سره د امداد هم کړی دی خو زبیدې په دې کې ستا سري دا خو زما برکت دی ستا پکې سري دا خو ته ما ښکلې پیدا کړې حسینه جمیله بادشاه مې در باندې مین کو بادشاه د سره واده وکړو نو تا دا کارونه وکړل که ما چې ته شاړ یو ځنګل کې یو بانډه کې د یو شپونکي یو غریب کور کې پیدا کړی وي تاسو کولی شو که ما په لاس خپو شله پیدا کړی وي تاسو کولی شو که ما ړنده پیدا کولی وي تاسو کولی شو که ما د بادشاه نه لرې پیدا کړی وي تاسو کولی شو ما حسن درکړه بادشاه مې در باندې مین که هغه د سره نکاح وکړه مال مې درکړه نو تا دا هر څه وکړل چې دا مې نه به تا څه کولی شو سترګې چا را کړې دي شوق سره غوږونه چا را کړې دي عزت چا را کړې دي ذلت د چا لاس کې دی بچي چا را کړې دي انسانیت چا را کړې دی ژوند چا را کړې دی ان من شيء الا عندنا خزائنه الله وی د هر شي خزانې ما سره دي وما ننزله الا بقدر معلوم او په یو خاصه اندازه زه ورکوم قسم دی که الله نه غواړي که دا خپم د ځای نه اوچته کړم قسم دی که الله نه غواړي چې سترګه مو رپی قسم دی که الله نه غواړي چې د خولې نه خبره مو نه باسئ ټیک ټاک به په خولې به خبرې کوې ناګانه فالج به دې ووایي څه به کوې همغه خوله دې د چې تا پې د شپې تقریر کو همغه خوله دې د چې تا پې د شپې نعتونه وې همغه خوله دې د چې تا پې د شپې ښځې بچو سره خبرې کولې همغه خوله دې د چې تا پې سندرې وې هغه خوله دې لاړه بنده شو ډیوه ته جوړه شوه لاړې کې بهېږي هغه لاس و چې تا به خلکو ته داسې ړقو د هغې نه څه شی جوړ شو سمسی ته جوړه شو هغه خپله چې ته به پې منډې والې هغې نه څه جوړه شوه کونټۍ ته جوړه شوه کولی شي الله که نه شي کولی ووایه بچې دې دی او ښه پې نازېږي چې زما بچې دی او ټوپک او کلاشنکوپ یې غاړې ته اچولی دی او ته پې فخر کوې داسې چې د شپې پې اټیک راغی او مړ شو څه کوې دې دوی سره ژوند مرګ عزت ذلت بچې د چا لاس کې دی الله سره مینه وکړې قسم په خدای څه ستاسو دی الله سره محبت وکړې هر څه ستاسو کې دي هر څه به خدای درکوي دله خو موږ د خدای سره مینه نه ده کړې الله سره محبت نه دی کړی وی زبیدې دا خو زما برکت و بس زبیدې وی غرقه شومه رب العالمین ورته څه وی وی زبیدې یو عمل دې کړی په هغې دې بخام تا یو ځل ډوډۍ خوړه ډوډۍ نوړی دې خولې ته اوچته کړې وه او دې کې بانګ شروع شو الله اکبر الله اکبر ستا په سر لوپټه نه وه تا زر هغه نوړی واپس په پلیټ کې کېښوده لوپټه دې په سر واچوله زما د نوم احترام دې وکړله نو بیا دې هغه نوړی خولې ته کړه زما د نوم دغه احترام دې کړی دی په دې مې وبخلې زه جنت د الله د نوم احترام موږ څه کوو موږ سیاسي احترام کوو قسم دې که موږ احترام وکړو د پیغمبر مبارک نوم اخیستي چې موږ درود شریف نه وایو د الله نوم اخیستي چې موږ چپ کېږو نه بانګ ویل کېږي موږ چپ نه شو اقامت کې موږ چپ نه شو د خدای نوم وتالي د خدای په نوم رټل کو یو ښځه په لاره روانه او ماشوم بچی و ورسره شرمخ په املا وکړه چې املا وکړه بچی ته د یارې پرېوته شرمخ په منډه ښځه وتښتېده هغه بچی هغه ورونی هغه ټوکړه ونیوله منډه یې کړې دې ښځې الله ته چغې کړې یا الله بچی رانه شرمخ یوړه زوی رانه یوړه یا پروردګاره په داسې وخت کې به بیا چاته چغې ووایه شوق سره ووایه یمسسک الله بدر ولا کاشف له الا هو قرآن کې الله وایي تکلیف رسونکې الله دې لرې کوونکې څوک الله ته به چغې پیر بابا ته به چغې نه پیر بابا را رسېږه کاکا صاحب را رسېږه له پلانکي بابا را رسېږه نه 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 د
د تکلیف په وخت کې به څوک درته را رسېږي وایه ویردک بخیر فلا راد لفضله او چې الله درته خیر رسوي قسم په خدای که څوک یې بندولی شي خالق و مالک رب العالمین دے تکلیف راوستون کے درکون کے اللہ دے بچے درکون کے اغشتون کے اللہ دے صحت درکون کے او مرض راوستون کے سوکا عقیدہ توحید ہوئی کلک پا اللہ یقین و ساتا اسباب بے استعمالوم ڈاکٹر نبزم علاج بکوم خو یقین بمیدئی کہ جوڑون کے ڈاکٹر او دارو ندی دا یو سبب دے دا ڈاکٹر پلاس کے او پدارو کے شفا بسو کا چاہیے دا بمیدئی دم بمچو ما بل تبیم دم بیم کا خدا بمی یقینی کہ پدے دم کے شفا بسو کا چاہیے دم میں نسی جوڑو لے اللہ باچی عبادت پم کوما چه اللہ خوشحال شي نیک عمل بکوما چه اللہ خوشحال شي یقین بمیدئی چه پدے عبادت او پدے نیک عمل ما جنت تا نشی بوتے پدے با اللہ خوشحال شي نو اللہ بمی پخپل فضل جنت تا بودے او کہ عبادت او نکم او نیک عمل او نکم نو اللہ بخپشی با بین پریدے شرمخت بچے و تخت و خود چغه کړي چې چغه کړي او غیبی سړی راغی نیزه وسره وه چې نیزه وسره وه چې په غرض باندې هغه زمري په نیزه وواو شرمخ په هغه اور بل شو ماشوم بچې ته پرېوته هغه سړي راوچت کړ او دې ښځې له یې ورکړ پوټې هم زخمي نه و ځکه هغه شرمخ د هغه ټوکړې نه نیولې ښځې له یې ورکړ واله ښځه خوشحاله شوې سړي د خدای سره خو که ته څوک یې ماله خو دې د زمري د خولې نه بچې راویسته او ماله دې راکړ ته څوک یې وایي زه د اووم اسمان فرشته امن یجیب المضطر اذا دعا چې کله محتاج سړی چغه ووایي شته د الله نه علاوه بل څوک چې راشي ور جواب وله ورکړي وایه نشته ورونو تکلیف وخت کې الله ته چغه وهئ مصیبت ورسېږي تکلیف ورسېږي بیماری ورسېږي یو دوه رکعاته نفل کوئ الله ته چغه وهئ قسم د الله په ذات چې زما رب ډېر مهربانه دی دومره مهربانه دی حدیث کې راځي چې دومره مور په خپل بچي نره مهربانه څومره چې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی رب العالمین څه فرمایي وایي دا خلک ما ته کنځل کوي بیا موله ډوډۍ ورکوم دا خلک ما ته سپکې وایي ما له زوی ګوري ما له شریک ګوري دا خدای ته کنځل دي وایي بیا موله رزق ډوډۍ هم ورکوم روغ صحت هم موله ورکوم وایي ته څوک یې وایي زه د اووم اسمان فرشته یم تا چې چغه وواله الله وی یو ورشه شا بیا د دې ښځې مدد وکړې نو زه رالم درله او ته خبره چې دا ولې وی نه وی الله فرمایل چې یو وخت کې دې ښځې روټۍ خوړه یو ټوکړه نوړی ورسره او دویمه ورسره نه وه او یو سړي اواز وکړه د خدای په نامه د خدای په نامه نو دې سره څه نو دې ښځې سره نو هغه نوړی راوویستله او د خدای د نوم نه د ما د نوم نه قربان کړه او هغه سوالګري له یې ورکړه زما په نوم یې خولې نه نوړی وویسته سوالګري له یې ورکړه لقمتن بلقمتن نن د هغه نوړی بدل خلاصوم د شرمخ د خولې نه نوړی راوباسم دې ښځې ته واپس کوم لیکن موږ ور ډېر خلک داسې دي مړه چې دا جومات کې ورته مولانا صاحب چغې وایي چې خدای وبخښه او جومات جوړېږي او مدرسه جوړېږي او پیسې راکړې خو چې د چندې سوچ چورو چې ټول روان شي 2 روپۍ هم څوک نه ازلی شوم چې وي که نه ازلی شوم چې جیب ته واپسې انبور ورکوز کې هم ته 10 روپۍ نشي رسېدلی د هغه جیب کې غټ لړم پروت دی جومات له 15 روپۍ هم نه ورکوي یو سړی په لاره روانو دا خانه بدو چې دی په دې خیمې لګولي 2 کسه خیمه لګولې د هغه سړی اواز ورکړه اوږې ما د خدای په نامه چغې یې کړې ښځه نیکه غوندې ښځه وسخي وه هغې زر سبزی راواغېسته او پلیټ کې ورته ترکاري اچول او روټۍ خانو ورته وایي څه کوې وایي دې سړي له ورکوم کېده مردارې سړي له ورکوم وایي ظالمه د خدای نوم یې واغېسته کېده د خدای نوم یې واغېست سنډا دې ځان له ګټه کوي که نه زما بېخوه ټولول د ګیم ګوټ چاري کوم راومېړه او ته له سخي لور راغلې خلکو له ورکې خلکو له ورکې یا سپېره د خدای نوم یې واغې شوې کېره دا زما ډوډۍ رستانه ده ښځې هغه سوالګر دی ورورې زه خو در کوم خو دا سپېره راله بس اوس زما د ده جنجال جوړېږي سوالګر یې لاړ بلې خیمې له چې هلته ورغی هلته 2 کسه نور ناست وو ډوډۍ خوري وی خیر راکړې خدای مو بخښه د الله په نوم سړی ښځې ته وایي هله شا به د خدای نوم یې واغې یو پلیټ ورکړه ښځه ورته ته مړه خپل کار کوه
یا د خدای سپېرې د الله نوم یې واخیسته وی نه ورکوم وی تا خو ما ګټلې ده ما راوړې ده او ما پخ کړې ده ما ډړې پې زما شیر شوی دی ورکه ورکه دې سوالګري وخندل سړی هغه سوالګري ته ویل وړې زه خو در کوم خو دا خواره نه درکوي دا مرداره نه درکوي سوالګري وخندل ولې دې وخندل وی خبره میله وړې ولیدل هلته کې ښځه سخي وه خاوند یې شو ښځې راکوله خاوند خدای ونیو دلته ته سخي او ښځه شومه ده ته راکې هغه نه راکوي او ورته وي خفه کېږه ما وي هغه زما خور ده او دا د هغه سپېره خور ده زما خور ده هغه سپېره واده نو زه هم سخي یم هغه هم سخي دي هغه سپېره دی دا هم هغه سپېره ده نو بعضې نسبي شوماني نسبي نو که ملا صاحب ورته د دنیا تقریر کې خدای شته که جیب ته یې لاس ګوزېږي او باید سړی سخي وي غریب یې غریبه خو سخا پکې وي هغه د الله د نوم نه هر څه قربانوي د الله نوم چې درته واخیستلی شي سوالګر یې هسې مرټل ګناه دي نو خامخا څه شی ورکوه یو خبره ته کوم زموږ بعضې فقهاو لیکلې ده بعضې داسې وي که نه دې زمانه کې چې دا سوالګري وي او دا کسبي سوالګري وي بعضې جینکې وي خشته په دې لارو کوڅو کې سوال کوي د ګناه دعوت هم خلکو له ورکوي هغې له شی مه ورکوئ رټې مه خو شی مه ورکوئ او چې دا کسبي سوالګري دا ماشومان دي زه خو یې وله نه ورکوم دا د سوال سره بلد شي پرېږده زه ورته کله ورم کوم ورته یم بچې سبق وایه مدرسې ته ځه خو د خدای نوم چې واخیستلی شي د الله د نوم نه هر څه قربان د ابراهیم علیه السلام هغه هلک ته یو ځل راته بیا د خدای دا نوم واله او ته باباجي څه به راکړې وایي دا باقي ګړې چیلی یم قربان نو ورته یې بیا ووایي نو چې بیا وې نو بیا ورته وی ابراهیم علیه السلام وی بچې د الله دا نوم بر یو ځل راته بیا په خشته آوازو نه وی وی باباجي څه به راکړې اګړې چیلی خو دې م راته وبخلې وی بچې دا به د اسر و مشکونکې به دې شم خو ماته زما د الله نوم په خشته نوم په ښکلی آواز باندې هغه هلک ورته وی ابراهیم خلیل الله مبارک دې شه زما ستا ګډې چیلی نه دي پکار زه د الله فرشته یم الله راولېږلم چې ته لاړ شه زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې زما څومره مینه پرته ده ودې ګټله او چې کله د مرګ وخت راغی د ابراهیم علیه السلام نو ملک الموت وله راغی وایي ستا ټیم پوره دی نو په پیغمبرانو سره لږ یو پوټې غوندې دا فرشتې مشوره کوي وایي ټیم دی پوره دی وایي لږ وخت پکې شته وایي زما یو سوال الله ته ورسوي وایي بلکل وی خدا سے وکړه الله ته زما یو سوال ورسوه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله داسې دوست دی لیدلی چې دوست وجني ته زما څنګه دوست دی چې ما وجنې دوست خو دوست بچ کوي ملک الموت وی ډېره ښه ده چې لاړ واپس راغی وی الله څه فرمایل وی الله وی چې ابراهیم ته ووایه هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله داسې دوست به دې لیدي چې د دوست ملاقات یې نه خوښه ټیک زما دوست دی چې زما ملاقات دې نه دی خوښ بس سوچ یې راغی چې اوهو مرګ خو یوصل الحبیب الی الحبیب دوست سره میلاوي وی عجل عجل زما نفس زما وجود د الله نه قربان الله سره مینه شته که نه شته وایه یو څه دې نه پس به کوو که خیر انشاءالله که نو د مینې مقصد بسي قرآن د چا کلام دی نو چې ما سره چا مینې زما خبرې به یې خوښې که نه نو چې الله سره د چا مینې د الله کلام به یې خوښ داسې ده که نه ده او چې الله سره چا مینې عالمان به یې خوښ ځکه عالمان ورته د خدای قرآن ښایي او چې الله سره چا مینې نو جوماتونه او مدرسې به یې خوښي او حافظان او قاریان به یې خوښي ګیره به یې خوښي د پیغمبر سنت پټکې به یې خوښي او ښکلی مبارک پیغمبر به یې خوښي او څنګه چې مخکې مولانا صاحب وویل بیا به د پیغمبر په وصف او په صفت ختم نبوت د پیغمبر مبارک صفت دی او ختم نبوت د پیغمبر هغه صفت دی چې دا د حضور پاک خاص صفت دی نو په هغه صفت به خپل جان و مال تن دن من هر څه د الله دپاره قربان کړي خیر انشاءالله هر څه الله سره مینه پیغمبر سره مینه قرآن سره مینه خلاصه دا چې تاسو به که خیر خپل بچي علم ته وباسئ که خیر انشاءالله حفظ ته وباسئ په بچو حفظ وکړئ علم وکړئ په بچو قرآن پې زده کړئ
خپل قرآن زده کې او علم وکې عالمانو سره مینه وکې مدرسو سره مینه وکې د خپل رب مینه په زړه کې کښېنوئ عبادت کوئ د ګناه نه ځان ساتئ نفل کوئ تهجد کوئ د شپې الله ته پاسئ جاړئ خدای پاک ته مصیبت تکلیف وخت کې رب العالمین ته جاړئ خدای الله خوشحالېږي دا څو خبرې مې تاسو خدمت کې عرض کړې په دومره لوی تعداد کې دومره غټه اجتماع تاسو جوړه کړه الله مو خوشاله کا دا ردی خبرې نه خدا استاسو په ځل کې د الله محبت او مینه شته که خیر ان شاء الله ولدي یعنی دې وخت ډېر خلک لګي څوک به لوبې کوي څوک به یو ځای وي څوک به بل ځای وي څوک بل ځای ستاسو په زړه کې الله واچوله چې نن هلته د جنید مولانا صاحب پروګرام دی او د هغه د ماشومانو ختمونه دي هغه د قرآن ختمونه لزو هغه بچو سره په خوشحالۍ کې ځان شریکو دا ستاسو زړه کې الله واچوله چې ستاسو زړه کې واچوله نو د الله د سره مینه شته ټول وایي الحمدلله تاسو به ان شاء الله د الله سره مینه کوئ کوئ به ان شاء الله که نه په دې قسمه او تا نه که خدای تپوس وکړي څه دې راوړي دي موږ ورته څه وایو هلکه ګورې زما خبرې اصلاحي وي خفه کېږې به نه څه دې راوړي دي نو که سټوکي د انګریزي وي نو انګریزي سټوکي هم دې راوړي د انګریز په شان ګیره دې خری دي الله خری دي ګیرې درته راغلي بیا به څه کوې کور دې په حرامو جوړ کړي